زوی الله راکړو ډېر خوشحاله شوم. لاک لاک شکرونه مې ادا کړه د خدای. د خوشحالۍ نه په ځان نه پوهېدم. د دوکاندار مې چاکلیټ واخیسته. د چم ګاون واړه راغونډ شو راته. هر یو ماشوم له مې په خوله خوږه کړه. رشته داران مبارکۍ له راتلو، یاران دوستان مبارکۍ له راتلو. چا د سیزنۍ سره کورني به راوړل، چا به چینی، چا به کپړې راوړلې. خواښې ابۍ پکې زانګو طلایي، یو بالښتی نور سامانونه راوړل. یوه ټوپۍ ډېره ښایسته وه، پکې لګېدلې وه د زرو ټیکه. خوشحالېدل، ټولو خندا کوله، ما به په مینه مېلمستیا کوله. یوه شپه جوړ کو کلیوالو مایلس، زما خوږو خوږو یارانو مایلس. متمم خان پکې منګی وهلو، د عجب خان د رباب شرنګو پکې. سلطانت خان باچا ټپې وکړلې، امین ترګاډ چاربې ته ونیوله. سلطانت خان عجب خان دواړه مړه دي. الله دې وبخي یاران د مینې. د دې دنیا نه یې کډه کړې ده، خو هغه یادونه یې را سره پاتې دي. اول خپاړې بیا یې پل واغېسته، د خدای په نوم مې صدقه ورکړله. بیا یې رو رو خبرې پرانستلې، سم د طوطي په شانتې وچغېدو. مور یې ویل اسکول ته کېنوه اوس. چې په سبا له مې اسکول ته بوتلو، استاد ویل چې د اسکول جامو کې تختۍ سلیټ او کتابونو سره سبا یې راوله داخل به یې کړم. زما په خپو وې شوکېدلې څپلۍ، د له مې نوي پیزارونه راوړل. له ما په سر وه پټختلې ټوپۍ، د له مې ښکلي په کولونه راوړل. زما زړې په تار ګنډلې جامې، د له مې ښه نوي سوټونه راوړل. له ما په سر وټکېدلی څادر، د له مې ګرم کمبلونه راوړل. تختۍ سلیټ له مې پیدا کړې نغدې، ما په نسیاو کتابونه راوړل. چې قسم دی چې دا کتابونه مې په نسیاو راوړو د خپلو کې نه، د هغو د کتابونو دوکان. ما په نسیاو کتابونه راوړل. وخت تېرېدو به چې سبق ویلو، ما یې خرچونو ته ملا وتړله. یو خوا غربت، بل خوا درانه پیسونه. ما به په ځان قرضې راواړولې، موجوده فصل به قرضو کې لاړو، را روان به مې قرضونه کول. د لوی تعلیم حاصلېدو په غرض انګلینډ ته تلو له بینک بیلنس په کارو. دغه یو شرط پوره کولو له مې د بېوسۍ نه ځمکه خرڅه کړله. نینې د وسپنو چیچلو آخر زما هوښیار او تابعدار بچوړي تعلیم پوره کړو، ډګري واغستله. اوس به د سره پیټی کم شي زما، ملا به څه لږه شانتې نیغه کما. کله چې زویه لوی افسر شي زما، شپه به شو قدر ورځ اختر شي زما. راته به وایي ما په خپله ډوډۍ، نن بابا جانه جوړه کړې ډوډۍ. هغه چرګوړی مې حلال کو درله، سپینه شوروا کې ماته کړې ډوډۍ. دغه کیلې سرام لوکان دی بابا، کابلی کور به دله هم راوړمه. چې څه دې زړه غواړي نو وایه راته، او ستا دې قسمې بابا وایه راته. دا 2 جوړې د 400 والې خمتا، 2 پکولونه چترالي دی بابا. وړین صادر د سلامپور په سر کا، بوټان په خپو که د جورابو سره. دوکان لزمه چې سودا راوړمه، باران وریږي چې حلوا پخه. نو بادشاهي د شیخ چلی د اوږدې نه وه، یو د کې سره د تخت را گذار شو. کله چې زوی لوی افسر شو زما، سترګې بدلې کړې منکر شو زما. ما ته رهبر، ما ته سالار نه وایي، په ما شرمیږي، ما ته پلار نه وایي. وایي دوستي مې د خانانو سره، د غټو غټو ملکانو سره. درنه ډوډۍ ورله کومه سبا، هغه درانه درانه یاران به راځي، ملاقاتونو له خانان به راځي. هغه چې ما ته هاسټل کې به خانجي ویلو، هغه همدرده ملکان به راځي. که څوک تپوس وکړي چې دا دې څه دی، څنګه به وایم چې پلار دی زما. تل دې پښتو وي شوکېدلې څپلۍ، زما نه مشره پټختلې ټوپۍ. دا د سنسپر دوړېدلې جامې، ورسره دغسې څادر دې په سر. نه خپل پوزیشن خرابولی نشم، ځان پورې خلک خندولی نشم.
تا سره کور کې اوسېدلی نشم د شډل پلار نه خو نه پلار غوره دی او انپړې مور ته مور ویلی نشم نو چا مینه خپله کړه دولت یې بیلو چا دولت خپل کړو محبت یې بیلو د مرګ وروسته څوک به څه او څوک به څه وایي خو چا مینه بیله او د چا نه به دولت پاتې شي دا دوه خبرې به هر چا ته د عبرت پاتې شي پلار که ځان ډېر زری زری کړي د نتیجه یې څه وي سبا که نه وي بهادر چې حقیقت پاتې شي